او کنه تازه چا کله ولې او څه ویلي او حقیقت څه دی. سلام ستړي مشئ. وروستیو ورځو کې افغانستان ته د پرځول شوي ولسمشر اشرف غني د بیرته راتلو اوازې زیاتې شوي. دا اوازې وروسته له هغې زیاتې شوي چې ولسمشر غني ته نږدې څېره سلام رحیمي کابل ته راغی او دلته د طالبانو هرکلي سره مخ شو. دغه راز د ولسمشر غني ورور حشمت غني وایي چې څو ورځې مخکې له هغه سره په دوبۍ کې لیدلي دي. هغه په یوه مرکه کې ویلي دي چې افغانستان ته د ښاغلي غني په ستنېدو باندې کار روان دی او په خبره یې که دا کار د افغانانو په خیر وي هغه اماده دی ورته. خو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر لیکلي دي چې کابل ته د ولسمشر غني د ستنېدو اوازې بې اساسه دي. ولسمشر غني تل د ټولو افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمن او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. ولسمشر غني اوس هم د ولس د خیر لپاره د داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هېواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. دغه راز طالبانو هم ویلي چې د اشرف غني د راتلو خبر سم نه دی او داسې څه نشته. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري درسره لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای